بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. درنو دوستانو، نن بیا هم د پښتو ژبې د زده کړې د ګرامر برخه ده. ګرانو دوستانو، موضوع مو د نوم ډولونه دي چې یو څه برخه یې په مخکې درس کې وړاندې شوې ده، پاتې برخه به یې نن درته وړاندې کړم. ګران دوستانو، په تیر لوست کې موږ د نوم ډولونه د جوړښت له مخې وویلې، او نن موږ د نوم ډولونه د مفهوم له مخې لولو. د مفهوم له مخې د نوم ډولونه په 5 برخو ویشل کېږي. ګرانو دوستانو، د مفهوم له مخې د نوم ډولونه یا 5 ډولونه عبارت دي له ځانګړی یا خاص نوم، ځانګړی نوم یا خاص نوم، عام نوم، د جنس نوم، ټولیز نوم او مجرد نوم. دا چې دغه هر یو نوم غواړم چې په ډیر خلاص او لنډ ډول اول تاسو ته معرفي کوم چې مثلا یا خاص نوم کوم نوم دی، عام نوم کوم نوم دی، او په همدې شکل د جنس، ټولیز او مجرد دا نومونه کوم نومونه دي، او په هغې کې به هم کوشش وکړو چې په هر یو کې څو مثالونه هم تاسو ته وړاندې کړو. چې راځم لومړۍ شمیرې ته، ځانګړی نوم. ځانګړی نوم عبارت له هغه نوم څخه ده چې په دې وسیله یا د په ذریعه یو خاص یا ځانګړی شخص یا شی معرفي کیږي، چې ده ته موږ ځانګړی نوم وایو. د مثال په ډول لکه مثلا کابل، افغانستان، یا مثلا احمد شاه بابا. احمد شاه بابا مثلا یو ډیر ځانګړی او خاص نوم ده، هر څوک احمد شاه بابا نشي کېدی. او یا هم افغانستان خاص نوم دی، کابل خاص یا ځانګړی نوم دی. دوستای عزیز، اسم خاص چې پښتو کې ځانګړی ورته وایي، په دری کې خاص. اسم خاص اسمی است که توسط آن شخص یا شی خاص معرفی می شود، مانند کابل، افغانستان، احمد شاه بابا و غیره. به همین ترتیب شما می توانید دیگر اسمای خاص را نوشته کنید. او راځم دویم شمیره ته. ګرانو دوستانو، دویمه شمیره عام نوم دی. عام نوم هغه نوم ته ویل کیږي چې په هغه کې یو ځانګړی شخص یا شی مطلب نه وي. ځانګړی شخص یا شی مطلب نه وي، او هغه موږ کولی شو چې هر یو کس ته استفاده کو یا استعمال کو. دوستای عزیز، اسمی است که به یک شی و یا شخص مختص نباشد و برای هر شخص یا هر شی ما از آن استفاده کرده می توانیم. لکه د مثال په ډول موږ دلته لیکو چې سړی. سړی یعنی هر انسان ته موږ سړی ویلی شو، چې دا یو کس پورې مربوط نه ده یا په یو شخص پورې تړلی نه ده. یا مثلا د مثال په ډول زه لیکم چې لرګی. لرګی چې مختلف ډول د لرګیو ته هر یو ته موږ لرګی ویلی شو، یعنی یو لرګی مختص همدغه لرګی نه ده، نور هم شته دي. او یا مثلا زه لیکم کتاب، یا مثلا قلم وغیره، په همدې شکل او داسې نور. دریمه شمیره د جنس نوم ده. د جنس نوم هغه نوم دی چې په کم او زیات دلالت کوي. مثلا که دې کې کمیږي او زیاتیږي، یا مثلا لږ وي یا زیات وي، خو موږ هماغه نوم ورته اخلو. د ده په نوم کې کوم توپیر نه لیدل کېږي یا نه راځي. دوستای عزیز، اسم جنس اسمی است که
با کم شدن و زیاد شدن دلالت میکنه که ما زیاد شوه یا کم شوه در اسمشان تغییر وارد نمیشود. د مثال په ډول زه لیکم لکه اوبه. اوبه که لږ وي هم موږ همغه اوبه ورته وایو او که زیات وي هم موږ هغه اوبه ورته وایو. دا د جنس نوم ده. یا مثلا غنم یا گندم که لږ وي یا زیات وي موږ همغه غنم ورته وایو، د جنس نوم ده. یا مثلا غوړ یا روغن، یا مثلا تیل که لږ یا زیات وي نو موږ هماغه نوم ورته اخلو، یعنې په نوم کې کوم تغییر نه راځي. لږو ته هم هماغه نوم استعمالیږي او ډېرو ته هم هماغه نوم استعمالیږي. او بل څلورمه شمېره زموږ ټولیز نوم ده. ټولیز نوم هغه نوم ده چې په لفظ باندې مفرد ویل کېږي او معنا یې جمع وي او معمولا دغه نوم یوې ډلې یا یوې جمعیت ته استعمالیږي. دوستای عزیز، اسم ټولیز یا اسم جمعیت اسمی است که به یک گروه افراد و یا یک جمعیت افراد استفاده می شود که در لفظ مفرد است ولی معنای جمع دارد. مثلا ما نوشته می کنیم لښکر مثلا موږ وایو چې یو مفرد نوم ده خو ولې د هغه معنا جمع ده. د لښکر به دري لشکر میگه، لښکر یا لشکر. یا مثلا بل نوم زه تاسو ته لیکم چې جرګه چې د افرادو یا د اشخاصو یو جمعیت ته ویلی کېږي، دغه هم یو ټولیز نوم ده یا مجموعي نوم ده. یا مثلا ټولی یا گروه افراد، د اشخاصو یا د افرادو یو ټولی یا گروه اشخاص. او په همدې ترتیب ګرانو دوستانو یو شمیر نور نومونه هم شته دي چې دغه ټولیز نومونه دي چې نه په جنس پورې نه عام او نه هم خاص نوم پورې تړاو پیدا کوي. دا په خپله ټولیز نومونه دي. او پنځمه شمېره چې ډېر مهمه ده هغه مجرد نوم ده. مجرد نوم هغه نوم ته ویل کېږي چې هغه مادي وجود ونه لري. اسم مجرد اسمی است که مادی وجود نداشته باشد. مثلا زه دلته لیکم مثال لکه عقل چې مادي وجود نه لري. لکه مثلا پوهه یا دانش. او یا مثلا زه لیکم ویره معنا ترس. په همدې شکل دغه مجرد نومونه دې ته ویلی کېږي چې دا مادي وجود نه لري. ګرانو دوستانو، زموږ د ګرامر او د دې ترڅنګ د لیک لوست برخې دوام لري او په څنګ کې په چینل کې یو له نور پروګرامونه هم تاسو ته وړاندې کوو. نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او له خپلو دوستانو سره شریک کړئ. که چېرته وړاندیز او نیوکه لرئ هم کولی شئ له موږ سره شریکه کړئ. تر بیا چې زه ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم، په پاک رب مسپارم. ښه وخت، ښې چارې. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.